وزما عزیزانو رمضان المبارک کے قرآن نازل دے رمضان المبارک را روان دے قرآن کریم میں سفارش کی رمضان میں سفارش کی تو قرآن سفارش منظور دا رمضان سفارش منظور رمضان المبارک با اللہ تو فرمائی مادا سڑے دورز دا خوراک نا دا سکاک نا دا ہمبسترے نا منی کرو دری قسم روجہ دا یو دا عوام روجہ دا خوراک پکے نکی سکاک پکے نکی دغا پکے نکی ہمبستری پکے نکی یو دا علماء روجہ دا خواسو خوراک نکی سکاک نکی ہمبستری نکی دا جبی روجہ دا غگون روجہ دا سترگ روجہ واورے عوام رونو پا فیسبک بانی روجہ ماتی گی دا خواسو پا یوٹیوب بانی ماتی گی پا غیبت ماتی گی پا چغلے ماتی گی پا رشوت ماتی گی پا جو روجی خرابی نکے گو رہے یو دا اخصر خواس روجہ دا چھ دے با دا روجہ ماتی دا پشمنی غمم نکی اللہ بسوا کم چستا رزق پیدا کم ستا کار دے بس عبادت کوا اللہ با ڈوڑے را دیگی روجہ ہو نہیں سائے روجہ با سپارش کی اللہ دا سڑے میں دورہ سے دے دے عمال نمانی کڑے ہو نو جنت کے دروازہ دا ریان نمی دے دا قیامت پورز با اللہ آواز کے عین السائمون روجہ دار با کم سے کی دی روجہ دار با پاسی آگے دروازہ با ردن نشی دا دروازہ با بند نشی حدیث مبارک کے راضی حدیث قدسی دے الصوم لی وانا اجزی بی روجہ دا ما دا پردا او دا دی بدل بزور کو روجہ ہونی سے روجہ زمان زوانان سکار کئی چی آزان شروع شدی اوبس کی علاقہ آزان دا سبا پر ٹیم کی گی کو دا سبا نمخ کی گی ذکر علماء فرمائی چی دا وقت نمخ کی آزانو شو بیا اعادہ واجب دا دا خود سبا پٹیم کی تب گوبس کی لا آزان ختم کرنے دے وہ تا خود جنتی کا خپا جو روجہ ولی خراب ہے لس منٹ دمخ کے خطوط پیسو کا میسواکو کا اور نیتو کا ذکر بغیر نیت نا بغیر بسم اللہ نا پا دی روجہ مانی ثواب نہیں ملاوی گی روجہ دی ٹکتا ثواب بھی نہیں ملاوی گی ثواب بھی ملاوی گی پا نیت او پا بسم اللہ بن نو بسم اللہ با بکی وائے نیت با بکی کوئی اور روجہ بنی سائی سار مزمنہ قضا کوئی زکر چے نبل بکی با پرزو دی اور پرز بکی با اویا دی نو اشراق با کوئی اشراق چے سوکو کی دا قبول شوی عمری یا دا حج ثوابی دے اور دو رکاتا منز پا 24 گھنٹے کا علماء ہوتا اس تمواما دو رکاتا منز با کوئی تا سر ٹیم نشتا اور دو رکاتا منز با پا 15 نیتو نو کوئی یو نیت با بکی کوئی دا صلاة حاجت یو نیت با بکی کوئی صلاة توبی یو نیت با بکی کوئی صلاة شکر او یو نیت با بکی کوئی صلاة استخارہ دا نیتو با بکی کوئی نو نیتو با بکی دا سو کئی خدای مطلب ٹیم نشتا خوچ استکار کو منو حاجتو نے من پورا کیا شکر ما ادا کیا نعمتو نم سیوا کیا دامو کی اور چکم کار کو مغرر بخبر ٹک کیا دا تقدسمانی سے معمول لے تقدسمانی سے بوزی دورا کادا منز کو ما دا پنزو وڑی نیتو بکی کو دا معمول جوڑ کزان علماء تاسو دا ما چاہتا نقضانش اشراق دا نقضانش سوائد دا نقضانشی دو رکعت نبل تحیید المسجد قضانشی تحیید الوضوع قضانشی زوائد قضانشی دو رکعت صلو رکعت اوابین قضانشی اوابین شپک رکعت نبل کول دا دول سکالو نبلی عبادت ثواب دا چاش صلو رکعت مز کول دا مسخطن دا منزل رسو صلو رکعت مز کول دا لیلت القدر دا عبادت ثواب دا بکیو کہ دا روجہ پر روجہ تیرہ کئی عبادتو نہ بکیو کئی ذکر چے استغفار پکی دیر ہوئے کم از کم 500 بیریو پکی عوام رونو استغفار ہوئے کلمہ مبارک پکی دیر ہوئے کم از کم چے 500 بیریو پکی لا الہ الا اللہ ہوئے دا معمول جوڑ کئی اور سوال دا تکوما دا موبائل بند کئی بس چے موبائل خو یوم اخ بند کو بیا خپلو خیرات و برکات دو گو رئی چتا سپایدہ در کیو کنے در کئی نو پر رمضان مبارک دا معمولو کئی او یعنی ما خدا حدیث چطا ندی دلے زمان خوی علم کم دے شیخ صاحب دیر عمر احادیث ویلی دی شیخ صاحب نتایید علماء چی دیسی حدیث چطا راگلے دے شیخ صاحب چی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام و تابعین و امامان و تقریر کڑے ہوئی چی ارس سوک با بدی محلہ کی تیار شی چی اعتقاب تکینی چی دا محلے والا غاڑا خلاص شی دیسی حدیث پاکی ندی راگلے ما تا ہونے دا شیخ صاحب سوچو کی خیر دے ظہیرہ براو ان غاڑی ہو با گوری پاکی اس مولانم تقریر کی عوامم تقریر کی یار سوک نشتا دیو بابا ماما چی بس کینی زمان غاڑا خلاصی چی ولی دے میاں کے خیرات تے حد خان بگار دے 400 بکی کیناس دا دوارو جہان سردار مبارک پخپل اعتقاب تا ناستے بی بیان اعتقاب تا کینا ولی دی نو مولانو تاسو با پخپل اعتقاب تا کینائے بیا با عوام رون تاسو اعتقاب تا کینی زب اعتقاب تا کیناستم زمان سر یو کس کیناس
بل کال 2 کسان بل کال 4 کسان بل کال 8 کسان بل کال 14 کسان بل کال 30 کسان بل کال د کرونا په کال باندې حضرت زموږ سره 18 کسان پروس کال زموږ سره 300 کسان انتقال کړل 12 لکه بیرې به مونږه کلمه مبارکه وي ویخې ګودې ویخې نو سبحان الله وینا الحمدلله وینا 12 لکه بیرې به مونږه استغفار مبارک وي 18 لک بیرې به مونږه درود شریف وي 1500 مجمع براتله د مسوتن نرسته او 400 والا تاسو دعوت ته پر رمضان المبارک کې کوم خپل اعتکاف ته کې نه نهستی زمون بنیر ته خانقاه ته راشئ خو ستاسو د دنیا بدله نه شوه زه بدله کرایه درکم زه د بشیر حسني شو کرایه بدله درکم راشئ مستقل میاشت اعتکاف ته راشئ نو چې مونږ مولان اعتکاف ته کېناستو عوام به راسره کېني ما به آداب شیخ وي آداب تصوف به مې وي آداب رمضان به مې وي موت کی یاد کتاب به مې وي کمیټه مې جوړ کړې وي خلکو ته مې منځونه ټیک کول او دش ټیک کول تیمم ټیک کول غسل ټیک کول او بیا به د خلک ناسو د شپې به د درود شریف وي یو ماشوم ما راغی ما ته شیخ صاحب مال جړه نه راځي مال جړه راغله چې چاله خندا په کار دا وي مال جړه نه راځي او چې چاله جړه په کار د مونږ خاندو ما وته مې بچیا چې څوک جاړي دا ابو سره خواته کېنه نو جړه والا خواته کېنه سپیټر والا خواته کېنه نو د شپې ما راغی خلوتګاه کې ما وته څنګه چلے د سترګې د سسري وي شیخ صاحب نن مې ډېر وجړل او ګناه نو ځکه چې 2 کاله به شو بالغ شو راځي الله ته وجاړي الله نه وغواړي یو لس میاشت چې موږ دعا کوو الله راکړي الله زما خو خدای کو در کوم کنه په 12مه میاشت د رمضان مبارک په میاشت کې الله په خپل فرمایي تاسو دروازې ته راغلم راشد او وړي دا وړي دا وړي څه شي ته وړي درکم دله د شپې ځان له دعا قبلېږي د ورځې ځان له دعا قبلېږي د پښمنی دعا نه سحر دعا نه د افطار دعا نه د ځان لدا یو ټیم پکې علما فرمایي چې بل ټیم د چبای کې دعا قبلېږي د هر منځ نه مخکې د هر منځ نه وروسته هر ټیم چې د یادې کې دعا کوه دعاګانې به کوي او دا غي سره سره اعتکاف پکې وکړي او شیخ سے فرمایي شیخ زکریا رحمه الله چې روغه مې شروع کا کدام نشي کولای اخره 10 رونکا کدام نشي کولای تاکس پیرونکا یوشتما درشتما پنځشتما وشتما یو کم درشتما کدام نشي کولای وشتما خو خامخرونکا زمون بنیر والا موږ د پاکستان سره یو او تاسو سماوات یې تاسو جدا یې موږ په قانون کې تاسو سره یو او په پروژه کې موږ بل سره یو د پاکستان سره یو خو زه نه خبر کېږم ښا چې کله د پاکستان روجه روستي وي او د سماوات روجه مخ کې وي ما د مکمل وشي او زه اعلان کوم راشبا نن ګوره وشتما ده مقدنه خطا نشي ګوره چې هغه شپه تیر شي نو سبا او تم ګوره نن یقیني وشتما ده شماره کوي ګوره دا وشتما ده او نن وشتما ده نن دنه خطا نشي ګوره ارش پبانی فیصله الله کې پلانې د جهنم نه آزاد پلانې آزاد راځي رونو الله ته وجاړي الله کو ننم زه د کافرانو په لس کې یم د جهنميانو په لس کې الله ما آزاد کړي ما د جنتیانو په لس کې داخل د اختر په ورځ باندې د اختر شپې ته ليله الجائزه وي دا د مزدورۍ د پوره کېدو ورځ ده چا چې روزنی ولي چا چې عبادت کړي داسې مشرانو چې درش په ته ختمونه به کول په رمضان شیخ صاحب ما ته او حافظ صاحب باندې منوره کې ملوش وي ما روزانه چې راغلم ما روزانه ختم وکړو بیا مې دلالو خیرات دلته وي چې دلالو خیرات مې وي ما ته چې کوم شیخ اجازه را کړې ده روزي مبارک نه خاموش شوم نو ما هغه وي چې ما ته زما استاد اجازه را کړې ده هغه ته داغه استاد هغه ته داغه استاد هغه ته داغه استاد هغه ته پلاني او زما استاد ما ته اجازه را کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي نه ما ته आवाज راغی چې ما ته اجازه درکړه زمرونو داسې دعاګانې وکړي ما ته ډېرو خلکو ویلي دي چې موږ په رمضان مبارک دعا کوو او موږ غواړو زموږ د لاسونه داسې درانه شي لکه چا پکې څه شي کېښود راځئ د الله سره تعلق جوړ کړئ کوم مهربان رب چې هغه په کافرانو هغه په ګناهګارو مجین دی موسی علیه السلام دعا وکړه یا رب چې روزدار ته وایي یا الله ته وسوي وزم لبیک و چې زاهد ته وسوي زه ته لبیک چې عابد ته وسوي زه ته لبیک و چې ګناهګار ته وسوي وي زه ته درې پیرو لبیک لبیک لبیک
زه کله کله دا حدیث وایم زه شکر دی زما رب ما ته 3 پیره لبیک کوي مونږ ګناهګار یو راځي رونو د دې موقع نه پیدا والے رمضان 13 نه ده اوله ورځ لس ورځې د رحمت دي دویمه لس ورځې د مغفرت دي اخرنۍ ورځې د اعتاق من النار دي روزه 13 کوي په روزه کې د مزدورانو نوکرانو سره گزاره کوي خلکو روزه ماتي ور کوي د کونډو روندو لحاظ کوي یتیمانانو بیواو له روزه ماتي اوسئ خپل روزه په جمعات کې ماته کوي دا باباګان ډېر غوسه کیږي دی خو د خپل امام نه ما سیوا روزه نه ماتي داغه د اذان نه چې کله هغه باندې ویلي دی ودی د خدای چاړه چې دی لا وینا ټول خلکو وی نو په جمعات کې روزه ماته کوي بابا کنه خو یوازې ستا خو روزه نه ده د خزم روزه ده اته به کما غړي رګړل اته به ګډیر نه لګړل څنګه روزه کنه څه چلو شو ډیر روزدار به دسی وی چې روزه به نه نیولي اكو نیولې بیا به غیبتونه کړي چوغلې به کړي ماته کړي وي چې ما خام راشي زه راوړې کنه نو وخت شو ساره ما خام روزه به نیولله صرف تا نیولې ده نو بچانه نیولې خلکو سره گزاره وکړي او پښتانه خو گزاره نه کوي مړه روزه مې ده په دماغ مې کار نه کوي نو ستا دماغ خو چېرته په خان باندې کار ونه کړو چې په خان دې حمله وکړو نه په سوچو باندې ورغلی هلته لاړ شه که نه زما روزه و د روزه راباندې ولګېده روزه راباندې صرف په غریب لګي روزه راباندې صرف په کونډې رنډې لګي گزاره وکړئ روزې ونیسئ اعتکاف پکې وکړئ څلور کارونه پکې زیات وکړئ په 2 کارونو الله خوشحالېږي استغفار ډېر وایې او کلمه مبارکه ډېر وایې 2 کارونه پکې ډېر وکړئ د الله نه جنت وغواړئ د جهنم نه امان وغواړئ الله جل جلاله دې ستاسو زموږ نه راضي شي ستاسو دا ناسته د الله قبول کړي د علماو د علوم د الله قبول کړي بیا هم معذرت کوم مولانو خو څه خبرې مې ترخې کړې تاسو مناسب نو معافي نه غواړم خو د ځان دپاره چې څه غواړم تاسو له غواړم او زه وایم چې تاسو زموږ دپاره د نیکنامۍ ذریعه وګرځېږئ او خدای دې تاسو د دنیا کې تاسو د چار چاند ولګئ ستاسو نحوه ستاسو صرف ستاسو منطق ستاسو فلسفه او ستاسو د هغې سره دي باطینو علومونه الله تاسو سرفراز کړي و آخر دعوانا